سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. زه محمد الله همدرد، تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. ځینې ملګري په حساب پای اپلیکیشن کې مشکل لري. دغه ویډیو تاسو تر اخره وګورئ، تاسو به خپل مشکل ضرور حل کړئ. لکه هر یو مشکل چې دی کنه تاسو ته زه په لنډو کې دلته بیانوم. لومړی، کله چې نمبر ورکوم نه داخلیږي. دوهم، ایمیل ته کوډ نه راته راځي. دریم، او کله چې پیسې ولیږم نه راځي. او څلورم، زمونږ اکاونټ د تایید کېدو په حالت کې ده، تایید کېږي نه. او پنځم، ځینې بیا وایي چې موږ تایید شوي هم یو، بیا هم پیسې نه راکوي. نو دغه مشکل تاسو نن په دغه ویډیو کې حتمن د دې طریقه زده کولی شئ. او دغه ویډیو تاسو تر اخره وګورئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. له ویډیو شروع کېدو د مخه که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. او خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو در تاسو پورې زر تر ورسیږي. راځو لومړی مشکل ته. هغه ملګري چې ویل به موږ ورته داخلیږو حساب پای اپلیکیشن ته، خو موږ نشو داخلیدلی. کله چې نمبر ورکوم نشم داخلیدلی. دغه شانتې مشکل راته راځي او دغه تاسو ته ښکاري. دغه شان مشکل صفحه راته راځي، دغه تاسو ته ښکاري، دغه وینئ. او دغه شانتې هم موږ ته صفحه راخلي. نو موږ نشو داخلیدلی ورته. د دې مشکل حل طریقه څنګه ده؟ تاسو ته به دلته راسم انلاین طریقه درته وښیم. په دې اپلیکیشن کې کله چې تاسو نمبر ورکړئ، نمبر هم چې کله ورکړ نو هغه نه وروسته به تاسو دلته یوه خانه دغه ټیک مار کړئ. دا هم چې کله ټیک مار کړه که نه، نو کله چې تاسو کوډ ترلاسه کړئ په دغه باندې کلیک وکړئ که نه. ډېر ملګري په دې باندې کلیک وکړي. دلته اوس ګورئ ډېر پام کوئ. دغه اوس قانون لږ سخت کړی ده. دلته به تاسو په ګوګل کې کپچه ور ډکوئ. کپچه هغه څه شی ده، کپچه هم درته ښایم کپچه څه ته وایي. دلته اوس ګورئ تاسو ته په موبایل کې کوم براوزر چې لري که نه هغه تاسو ته راغلي. لکه ما ته چې کروم براوزر راواخیستی، یو هم ویډماټ دی، دغه کې هم ګوګل هم شته، هر شی پکې شته، ویډیوګانې هم ډاونلوډ کېږي په دې باندې. نو دلته تاسو به دلته ځینې ملګري دلته دغه کټ کړي، یعنې بېرته دغه وایي بیک بټن وایي دغه لرې کړي. نو دلته دغه مشکل حتمن ورته راځي، وینئ دغه مشکل حتمن ورته راځي. نو دغه شان تاسو دمه کټ کوئ. نو بیا زه ورته راځم مشکل تاسو ته راغله که نه، نو تاسو به دغه داسې کلیر کړئ، ختم به یې کوئ. بیا به راشئ دغه اپلیکیشن ته. دغه اپلیکیشن ته چې کله تاسو داخل شوئ که نه، دلته به د خانه ټیک مار کوئ او نمبر به ورکړئ. نمبر هم چې کله ورکړ 13 بیا تاسو کوډ ترلاسه کړئ. په دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو په ګوګل کې حتمن یو ځان داخلوئ. که ګوګل ته داخل نشوئ که نه، تاسو نشئ کولی چې حساب پای اپلیکیشن ته داخل شئ. نو دغه خبر تاسو ضرور در سره په یاد ولرئ. دلته یو ګوګل تاسو ورته انتخاب کړئ. لکه اوس به دغه دلته کې تاسو کار یو انتخاب کوئ که نه، هغه ورته انتخاب کړئ. لکه اوس ما دغه ویډماټ انتخاب کړ ورته. تاسو کروم براوزر هم انتخاب کولی شئ، هر څه انتخاب کولی شئ. دلته به تاسو څخه اوس د پوښتنې وکړي، یا هم تصویرونه درکړي. ځینې تصویرونه ورکوي، کپچه ورکوي. کپچه په څه ډول سره ګوره ویرفایینګ روانو دوستانو. ځینې وخت دغه ویرفایینګ څه ده، دغه شخص هغه لیکه تاسو ته زه تصویر وښیم. تصویر تاسو ته زه وښیم، دغه تصویر دغه لیکه یې دوستانو. دغه لیکن دا چې کله کوم ځینې وخت روانئ کله چې دغه لیکه سر ته ورسېږي ډایرکټ دلته راشي کوډ ځای ته، تاسو ته کوډ لاړ شي. او ځینې وخت هم تاسو دغه شانتې تصویر راوړئ، کپچه تاسو څخه پوښتنې کوي. دلته تاسو دغه پوښتنې تاسو ضرور ورته حل کوئ. لکه اوس مثال دلته یې ما ته ویلي دي چې تاسو پل انتخاب کړئ. دلته نوم هم درته لیکي، د کونج کې دغه تصویر هم درته ښیي چې دغه پل تاسو انتخاب کړئ. په دې تصویر کې ما پل ورته انتخاب کړی ده. 3 دانې پلونه دي. دغه تاسو ته موټر هم راځي، په دې کې بایسکل هم راځي، پل هم راځي، کور هم راځي. هغه به تاسو ورته انتخاب کوئ. مثال ما ته دلته پل راغلی ده. پل هم چې کله انتخاب کړه که نه، هغه شی مې انتخاب کړه، نو بیا په ویرفای باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به ډایرکټ بیا دغه د کوډ صفحه راخلاصه شي. نو دغه وه دوستانو د داخلیدلو طریقه. اوس راځم ما ته کوډ راغی. ګورئ دوستانو دغه یې کوډ ما ته راغی. ما دلته ختم کړ، دغه کوډ راخلم نه دي ارڅه اخره کې زه نه ورکوم. نو ګورئ اوس به زه ډایرکټ ورته داخل سم. په دې طریقې سره تاسو ډایرکټ ورته داخلیدلی شئ. اوس ګورئ لږ څه انتظار به ورته وکړو. موږ به ډایرکټ ورته ګورئ دوستانو، ګورئ ډایرکټ ورته داخل شوم. یو مشکل دغه و. او بل مشکل څه ده؟
او بل مشکل څه و هغه دغه دا چې ایمیل ته وایي کوډ نه راځي. ځینې دوستان وایي چې موږ ته ایمیل ته کوډ نه راځي، یعنې ویریفیکیشن ایمیل نه موږ ته نه راځي. دلته زه راځم پروفایل ته چې کله دلته تاسو دې ته داخل شوئ که نه، دلته به پروفایل راواخلئ. پروفایل هم چې کله راواړو دلته تاسو چې کله ایمیل ورکړئ که نه برېښنالیک، اوس مثال زه ایمیل ورکوم، کله هم چې ایمیل ورکړه که نه ایمیل دلته په تازه کول باندې به کلیک وکړئ، نو ځینې ملګري وایي چې موږ ته دلته ایمیل ویریفیکیشن کوډ نه راځي. ګورئ تاسو ته ایمیل کوډ دلته ګورئ تاسو ولیکئ، مهرباني وکړئ د لیږل شوي لینک په کارولو سره تاسو دلته تایید کیدای شئ. دلته اوس ایمیل ته زه راځم، ایمیل کې کوډ راځي دوستانو. کوډ په 4 ساعتو کې یا هم په 2 ورځو کې 3 ورځو کې تاسو ته حتما راځي، دغه شان د کوډ راځي. نو ریپلای لیکلی وي کوډ تاسو ته راځي، هغه کوډ تاسو زه وښیم. دغه شان تاسو ته ایمیل راځي نو ریپلای. نو دغه ایمیل که تاسو ته راغی خو ښه ده، که رانغی که نه بیا هم پروا نه کوي، بیا هم پیسې ترې لګل کېږي. ما پیسې ترې لګلې دي، ایمیل مې ویریفای کړی هم نه ده، بیا هم ما پیسې ترې لګلې دي. تاسو دې کوډ ته هېڅ اندېښنه مه کوئ. 2 ورځو کې یا هم 4 ساعتو کې تاسو ته کوډ راځي. سمه ده، کله چې کوډ درته راغی که نه دلته کوډ دې داخل شئ، دغه وین تاسو ته ښکاري. اوس درته وښیم دغه په دې کنفرم ایمیل باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ دغه لیکه چې کله سر ته ورسېږي که نه، دلته به دغه کونج کې واړه لیکل ولیکي ایمیل سکسسفل ویریفایډ، یعنې ستاسو ایمیل ویریفاید څخه. نو دغه وه د ایمیل د کوډ نه راتلو مشکل حل طریقه. او په 4 ساعتو کې یا هم په 2 ورځو کې تاسو ته ایمیل ته ویریفیکیشن راځي. سمه ده. بل مشکل دوستانو، کله چې پیسې ولېږې نه راځي موبایل ته، کله چې موبایل ته پیسې ولېږم نه راځي. نو دلته به تاسو راسئ پیسو ځای ته کله چې راغلی که نه، اوس ګورئ تاسو چې پیسې ولېږي تاسو اندېښنه مه ورته کوئ، ستاسو پیسې هېڅ کله دوی نه غلا کوي او نه هم در څخه کټ کوي پیسې. حتما تاسو ته پیسې په 4 ساعتو کې درته رسوي. که اوس ګوره ما سهار ولېږلې ماخوستن ماته ورسېدلې، ځینې وخت راځي تاسو ته ډایرکټ ورسېږي، او ځینې وخت راځي تاسو 4 ساعته 5 ساعته وخت ونیسي، پیسې تاسو ته حتما رسېږي. دلته تاسو پام وکړئ، دغه طریقه سره تاسو پیسې مه لېږئ، دغه د پیسو لېږل دغه طریقه سره کله چې تاسو پیسې ولېږئ که نه، سیم کارت ته نه ځي بلکې هغه ته ځي حساب پای اپلیکیشن ته، چې کوم نمبر باندې هغه نمبر باندې په حساب پای اپلیکیشن جوړي، حساب پای اپلیکیشن ته ځي، سیم کارت ته پیسې نه ځي. تاسو دغه د موبایل کریډټ اخیستل په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه ځای کې تاسو پیسې ورته ولېږئ. سمه ده. او دغه هم د پیسو د لېږلو مشکل حل طریقه وه. تاسو ته حتما په 4 ساعتو کې پیسې درته رسېږي، تاسو هېڅ اندېښنه مه ورته کوئ. او 4م مشکل، ځینې ملګري ما ډېر لیدلي دي که نه، ماته مسیجونه کړي دي چې زموږ اکاونټ د تایید کېدو په حالت کې دی خو تایید کېږي نه. لکه دغه شان تاسو ته زه ښیم، دغه اکاونټ چې دی که زما د ملګري دی، اوس ګورئ دا 4-5 ورځې کېږي چې دغه د تایید کېدو په حالت کې پاتې دی. نو تاسو څنګه چل به وکوئ چې دغه څخه تاسو پاک تېر شئ، دغه تاسو ته ځواب نه درکوي، تاسو اکاونټ نه تایید کېږي. نو تاسو بیا کوشش دی چل وکړئ چې بل نمبر باندې د حساب پای اپلیکیشن ته داخل شئ، او کله چې داخل شئ ورته ریفرل کوډ ورکړئ. نو هغه نه وروسته بیا دلته راسئ، بیا په هغه تذکره باندې دلته بیا هغه نمبر کې ثبت نام ورته وکړئ، او انشاءالله تاسو بیا ډېر ژر به تاسو تایید شئ ورسره. اوس ګورئ دغه ماته زما د ملګري اکاونټ دی، د 2 ورځې کېږي 3 ورځې چې دغه د تایید لپاره پاتې دی خو تایید شوی نه دی. دلته که تاسو تذکره کې یو رقم ته وي او تاسو تصویر بل رقم ته ورکړئ، تاسو ته بیا دلته لیکي تایید لپاره پاتې دی، بیا تاسو ته تاسو بیا نه تایید کېږي ورسره. سمه ده. نو تاسو دې چل وکړئ چې دې څخه پاک تېر شئ، بل نمبر که لرئ بل نمبر باندې ورته داخل شئ، تازه نمبر باندې، نو بیا تاسو په تذکره باندې پکې ځان تایید کړئ. سمه ده. او ځینې ملګري وایي چې موږ تایید شوي یو، ځینې ملګري بیا وایي چې موږ تایید شوي هم یو بیا هم پیسې نه راځي. ما ته ډېر ملګرو میسجونه کړي چې موږ تایید شوي یو بیا هم پیسې موږ ته نه راکوي، زموږ بیلانس 0 وي، دلته یې هغه 0 وي. نو تاسو ډېر کوشش وکړئ کله چې تاسو کوم وخت ډایرکټ تاسو تایید شوئ که نه، نو د ریفریش څخه کار اخلئ. پین کوډ بدل کړئ، پین کوډ دلته بدلېږي، دلته چې راغلی دی کور ته دلته په بټوه باندې کلیک وکړئ، دلته 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ، دلته پین بدل کړئ، په دې باندې کلیک وکړئ، دلته پین کوډ تاسو بدلولی شئ. نو دلته چې کله تاسو د تایید شوئ که نه، یا هم تاسو ریفرل کوډ چاته ورکړئ، تاسو ریفرل کوډ نه څوک داخل شول ورته، نو تاسو ته 100 روپۍ رانغلې، تاسو انتظار ورته کوئ خو تاسو ته پیسې رانغلې، نو تاسو به څنګه چل کوئ؟ دې ته به ریفریش ورکوئ. ریفریش تاسو ته ډېر ضرورت ده. تاسو کله پیسې سیم کارت ته ولېږئ، نو تاسو د هغه نه ډایرکټ وروسته ریفریش ورکوئ چې تاسو ته دغه حساب په ټایم باندې تاسو ته تازه کېږي، تاسو ته
معلومات درکړي چې تاسو ته پیسې لاړې یا پیسې لاړې نه، یا هم تاسو ته پیسې راغلې یا هم رانغلې. دلته به تاسو ریفرش ورکوئ، هغه تایید د هغه کوډ ورکوئ، د پن کوډ ورکوئ، تاسو ته به ډایرکټ تازه ریفرش کیږي. نو تاسو ریفرش څخه ډیر کار اخلي. کله چې تاسو ریفرل کوډ څخه څوک داخل شي ورته، یا هم تاسو تایید شوي، نو تاسو ریفرل څخه کار اخلي. که بیا هم ریفرل کار ورنه کړ، نو تاسو لږ څه انتظار ورته وکړئ. که تایید شوي، کله چې تاسو تذکره باندې تایید شئ که نه، نو لږ څه انتظار ورته وکړئ، 1 ساعت نیم ساعت انتظار ورته وکړئ، تاسو ته پیسې خپله راځي. خو کوشش وکړئ چې د تایید د ریفرش څخه کار واخلئ. نو دوستانو دغه هم د مشکلاتو د حل طریقې وي. هیله لرم چې په دې طریقې به تاسو پوه شوي یاست. که بیا هم تاسو ته کومه ستونزه او ماته په کمنټ کې ولیکئ، تاسو سره به زه کومک وکړم، تاسو سره به زه مرسته وکړم، بیا به تاسو ته زه جواب درکړم چې تاسو ته به د مشکل د حل طریقه بیا هم درته وښیم. خو تاسو دغه په دې طریقې سره تاسو خپل مشکلات حل کولی سئ.